نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم. نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې 1 شپېته ختمونه کول. 1 شپېته یو ختم به په تراوو کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی. 40 کاله مونږ یو ختم هم نشو کړو. هغه جماعت لټو چې چرته امریکنی انجن امام ولاړي او ګرسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړي، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو، زمونږ یو استاد و خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو والضحا ته ورسول. پاو کم 10 سپارې په یو رکعت کې ویلې، ا باقی پاو په نورو رکعتونو کې وی. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس یې وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي، ته په څه خوشحالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشحالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دی په څه ډېر خوشحالي که نه جي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشحالي، خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشحالي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړه. عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګناه سرپه نه ده، په ایس ګناه د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو د پاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو، د جنت ته مې مه کوئ، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانه کې اوسېږم نو ما ته د ځان نه واله تر خفه نه شئ تاسو پورې جنت منت نه ښکاري. یو لیونی ما ته راغلی ویل بزدیګر ملا ته یې ماله تبر ورسره و، تبر یې د صادر نه راوویست، ویل دا تبر ګورې په دې به دې کیمه کم، که دې د جنت نوم واغستی په دې تبر به دې کیمه کم. زه ویرېدم ما بیړی غرکشه چېرته خو لیونی دی رښتیا مې ونه وی. ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه، جنت نشته، او نه خلکو ته د جنت تقریر وکړي، او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی، اور مې تازه کړی دی، خلک را تیاروه چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان وای دی ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان یو. مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېده، محتاج دی او تا ته ودرېده، او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو، ته به جنت ته ځې. روژه نیسه نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روژې میاشت راله، هسې نه چې څوک ماښامې بې ترکاری
یا ماخامه بیرو جماعتی اونډکی که په محله او په کلی کې یو کور بیروټای او بیرو جماعتی پاتې شو الله به په دا ټول کلی جهنم ته بوزي دا ټول کلی زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم که د پلار واده مې نه ورځم وجه څه ده وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی وم یو ځل داسې لین لګېدلی دی د روټۍ نو یو سر ته مونږ ناست یو لږ داسې دا غوړ غوړ مولیان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست نو ما چې یو لوړی اوچته کا او دویمې ته مې لاس کولو چې د درستخان ته مې رست وکته نو هغه نورو خلکو ته تشې وریجې پرتې وې او زمونږ دې سایډ باندې ډونګې وې او پکې ترکاری او فلان دي لاس مې ونی ولی جی نور څه راوړو مال نه بروټۍ ختمه شوه چې بار ووتو او واده والا ته مې وې چې تاسو خو جي سونه خوړم الله دې دغه کور روان که چې دا ته پکې اوسې ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکه وباس چا کم خوار او غریبو ناستو په یو درستخان هغې ته دې تشې وریجې ایښې وې او چې دا غوړ غوړ ناستو دې ته د ډونګو کې چرګان ایښي تا خدای تباه او برباد هغه ورځ ده او نن ورځ د دې ښار کې خنزیر اوسېږي چې په مخ راشي مخ رانه واړئ په 50 کاله کې ما دا کار کړی بیا مې وی چې رور او رکوای او د ماښام تا ځان له سره کړي چرګان ایښي دي او په مالت کې د چا خوټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روژه ده په خدای به ټیپر خرڅی چې مار پچې نیو وی د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهیم علیه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې ده د هغې نه د انسان په زړه کې چې کومه کعبه ده دا ته اوچته ده هغه کعبه چې ورانه کې نو الله پې دومره نه خفه کېږي ګنتي او بیلچې راواله او مکې ته ورشه او کعبه ټوله ورانه کړه د هغې دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دي چې بې ګناه ازار کړو دومره ګناه نن مونږ قدم بیرته مضران یو ظالمان یو قدم بیرته دل ازار یو ښه به ګورو چې زما دې حرکت نه دې سړي ته دا تکلیف رسي نو په خپله لږ د زارو ګوټ تېر کړ بل ته تکلیف مه رسوه کړې ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران یو دا چې ډنګ چاله نه ورکوو ټک نه ورکوو نو څه پېښ نه دي را باندې چې پېښ شي په لړم نو تماشه یې کوه چې 200 کاله دې ورته چوریانې اچولي که نه نو هم چې په لړم پېښ شي والله چې ټک دله درکړي نو تاسو مونږ لړمان دا چې لږ ډېر ښه یې وس هم نه رسي نو روجې سره سره دې څیزونو ته هم سوچ کوئ دې ته هم فکر کوئ پټ پټ پته لګوه په علاقه او ګاونډ کې چې اسې نه چې څوک چرته بیرو جماعتي پاتې نه پټ پټ پته لګوه کینی دغه روژه به بیا تا دپاره زولنی وي او ته به جهنم ته روان کړې نو الله دې توفیق درکړي مونږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر شوي دي په خدای قسم چې د خپلې خولې نه به یې وویسته او بل له به یې ورکړه خپله به یې نهره شپه تېره کړه او بل له به یې ورکړه نهره اوس مونږ تاسو په ایمان ووایئ زه به داسې وکړم چې زه نهره شپه تېره کړم زه یې تاله درکړم نو خو زه اوس فراډ او دوکه یم که نه زما ژوند ټوله دوکه ده زما د اسلام دا نوم اخیستل چې دي دا ټوله دوکه ده اوس بېنظیر هم چغې وایي چې دا ملک به زه اسلامي مملکت جوړوم ځکه خدای او قرآن ته وګوره په حرام کښېنه بس خلقو راوستې کښېنولې باچهي ده کوی د اسلام نوم څه لاړه او دا دومره بېهوده قوم دی چې د بېنظیرې په اسلام لفظ اخیستو باندې هم دي اوس بله ورځ یې د دې په جلسه کې چغې والی کېدې صاحبه نعره رسالت یا رسول الله نعره حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغې والی کې دا تقریر خو بیا تاسو لیدلی نو چا څه یې وی او څه یې کول او څه حال او د قوم ورته څه کول نو اسلام زمونږ چې دی دا بالکل د دغه حدیث مصداق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آخر زمانه اسلام چې دی د هر چا په خوله کې به وي د مرۍ نه به ښکته نه نو زمونږ اسلام صرف په خوله کې دی د مرۍ نه ښکته نه دی نو د خولې اسلام باندې به نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاویږي د خولې په اسلام به هېڅ هم نه کېږي
پاغه اسلام به ارس ملاویږي چا په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وته دی زمونږ زړونو کې اسلام نشته دا زه په دعوی سره وایم او که کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرگ او جنډه په ولاړه دا وایي چې زما زړه کې اسلام دی ما سره دې خبرې وکړي اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خوله کې دی پړه کې نه دی او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه سپي د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي نو مونږ ټول مردار خواري مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخ پر زمونږ نه کی یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکې نو منځونه ماما نشته هغه د لیونی کار دی په دې تبرودي کې مکم کا بیا دې د جنت نو مغسته نو دا غلیونی خبره مې په دې اړه لیکلې او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پریږدي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوه کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي زما په خبره پوهیږي د بعض ائمه دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډېر لولي زه په ډېر خوشالېږم په دې روزه کې چې اوسګار ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقي روزه په سماتيږي او په سنماتيږي یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده او بل دا چې د روزه دا بعضی مسلې ګوره ار مولا پويګم نه ار چانه تاسو مکوي د لپاره خاص خلقي او تپوس به د خاص خلقو نه کوي د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې پروژه کې سړی ستنو وای نو روزه په نه ماتي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتي روزه په هر غشي ماتيږي چې هغه جوف د دماغ او جوف د خېټې ته معدې ته رسی په غیر روزه ماتيږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسی پاغه روزه نه ماتيږي د انجکشن دوايي په وخه کې سرایت کوي او جوف د معدې تم نه رسی او جوف د دماغ تم نه رسی تاسو خیال راځي نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتيږي دنیا مليان به درته وي دارو پکې د نه لاړ نو څنګه روزه ماته نشي وای نشتا او کډېره څنګهولې دې مړې نه ونی سي او په ولکه وګورځو وای مولا سے پکې نشته په آرام کې بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړم چې په هیڅ انجکشن روزه نه ماتي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا ورکولا نو د دنیا ډاکټرانو او ماهرین را جمع کړیو او دا ریسرچ وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشته کته وای چې ستنې دارو د نه لاړ نو پروژه کې چې سړی ولامبي نو د ویختو دی بیخ کې سورې ده کنه ده ها د بدن د ویختو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې وبدن نه بدن تلاړي شیم په کار داده چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روزه نه ماتيږي غوږ کې دارو اچولو باندې روزه ماتيږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغ سره دی د سترګو کنیکشن ور سره نشته استنجا چې کوي د لوی او د سماعتي زی چې وینځي نو ډېر بکولاو نه کینی کلان دی نه وبدن نه لاړې نو دا غي تعلقم جوف د معدې سره دی بیان په روزه ماتي خیال مراد بعض سعودي غوندي سړی کنه بس خو لګیای نو دی وجنا دا دود څو باتای چی دا اگر باتای
دا اگر باته د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتېږي ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره روژه ماتېږي د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي اوس تاسو به دا وایي چې دا ښځې چې پخلی کوي او شنه لرګي وي او پوکي ورکوي او لوګی په کو پوزه کې ننوځي که نه کټوای پخوي یا روټای پخوي قربان د شریعت نشي ښځې معاف کړي دي چې که ښځه روټای پخوي روټای یا کټوای پخوي او د هغې په سپېږمو کې لوګي ننوته نو روژه پې نه ماتېږي ځکه هغه عذر دی یا د بعضې ښځې میړه چې دی د کلنکار بچی مالګه کمه ده او مالګه زیاته ده او مرچکی داسې دی او پلانې دی او دا بعضې سړی بار ګیدړي کور کې ښځو له زمرۍ خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي که خیر اوس ښځې زمرۍ دي لاړئ د ممۍ بڼه یې کړئ اوس ښځې به داسې سورۍ ګرځي لکه اسپې هغه زمانې لاړې وہی وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے چې ښځو به ستا حکم منلو هغه زمانې لاړې کلو کې غرونو کې بعضې سړی ناړي دی مالګه کمه زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازت هم کړی دی چې د ماښامي په ټایم کې کټوای پخی ښځه نو هغې ته لږ سکل هم په ژبه روا دي خو بیا به زر توکي چې مالګه تې کمه زیاته نه شي سکل هم ورته روا دي تاسو خیال راغی نو تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړی نه دی یو سړی دی داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه بې د دوایانو نه اوس ملیان ورته وایي چې نه تر هغې به روژه نه ماتېږي تر څو ځمکه او اسمان پېژنې نو په ایمان یې وایه چې دی ځمکه او اسمان پېژندل پرېږدي نو دی به مړي که ژوندی به خو مړ به که نه چې ځمکه او اسمان پېژنې تر هغې روژه مه ماتوه نه نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپله روژهدار وي او هغه درته وایي چې بچیا که روژه دې ماته نه کړه نو نور خرابېږي نو د هغه په وینا به ټیک روژه ماته کې چې جوړ شي روژې نه پس به دا روژه بیا ونیسي تاسو خیال را چې ځمکې او اسمان پېژنې او ځمکې او اسمان فرق کولی شي نو روژه به نه خورې دا هم زمونږ د بې علمۍ خبرې دي عزیزانو دې ته به هم لږ سوچ کوئ کم شی چې ستا د وش نه باري ستا په زړه خدای پوه دی چې د روژې متعلق واورئ حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو ورځې مونځ نه پاتې شو چې مونځ نه سهار جمع نه پاتې شو نو ټوله ورځ یې په جړا تېره کړه چې سهار جمع رانه قضا نو الله ملایکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولي د په جمع پسې وجړل بل سبا له شیطان د خپې نه وخوځولو چې پاسه د جمع وخت دی څوک یې ویل زه شیطان یم ویل پرون چرته وی پرون ما وی چې ثواب در نه لاړ شي خدای درته 15 درجې زیات ولیکلو نو پاسه چې نن یې درته زیات ونه لیکي نو خدای دار جمع هم ته قضا شوه او ثواب هم یو په 15 ورکو نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه ګوري د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانې نه چې دا تمره ته چغې وهې هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې په زړه کې د یار د غمه څه دي ستا پړه کې چې د خدای د وجې څه شي که نه او خدای د پاره دې کومه مینه وي قسم په خدای چې ټوله روژه وخورې که نه هم به خدای اجر در کوي خو چې درد دې پړه کې وي عام طور باندې زمونږ په دې ملک کې که تاسو خیال وکئ بلکې نه زمونږ په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې 20 رکعاته تراویح بعض حضرات تی زمونږ په دې ملک یا نور ملکونو کې چې هغې 8 رکعاته تراویح منشا د اختلاف څه شی ده اسې په خبرو خو به پوهېږئ امید دی پوه خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړي دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر ښه پوهېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تراویح په جمع باندې صرف 3 شپې منقول دي روایات د تراویح چې دي هغه د 8 رکعاتم شته او د 20 شته او د 40 شته لن درته وایم چې 3 شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په 4 شپه
صحابه په انتظار ناستو او حضور علیہ السلام ورته راونوت. سبا له صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ هو بیګا انتظار کولو تاسو تراونوت. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراوی به په تاسو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت. نو زم بیگا ذکر او نوتم چې دا تراوی په تاسو سنت پاتی شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوي. بل خبره دا ده چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو، هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد، هغه د مخکې شي او 60 رکعاته تراوی دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی هغه په 60 رکعاتو تراوی باندې تیر شي. اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعاتو قائل دي نو هغه داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعاتو او دا د 60 عمل چې دی دا د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي په سما باندې. صحابي چرې د ځانه کار نه کوي، چرې، ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دا نن چې تاسو د قرآن ختم وکړو یا قرآن ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي، دا ټول د صحابه برکت. ځکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کیو د دین، برای راست اخذ کون کیو د قرآن، برای راست اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر، دا برای راست. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او ستاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه. که دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کون کیو یا صحابه هم په منځ کې غدارانو، نو بیا تا او ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویل کېدی شي؟ هلکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه، نو که زما خبره به صحیح اله ته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې، ٹھیک ده جی؟ په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دی چې څه وایي بجلیګر ملا هم دا ویلی دي، او که ته ووایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي؟ کېدای شي د پکې د ځانه څه ګډوډ کړي. زما په خبره پوهېږي؟ که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستا او زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې هېڅ ګارنټي نشته چې دا همغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړی. نو صحابه الصحابه كلهم عدول، صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق. دا ما ویلي، دا زما خبره نه ده، دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده. فرمایي چې اصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه پسان د ستورو دي، هر یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح لار. تاسو خیال راغی؟ نو صحابه چې دي دا معیار د حق. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، ائمه مفسرین، علماء کرام، دا مغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د دې خلقو په واسطه را رسېدل. نو اول به دا ایمان ګڼئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق. ځان نه به د شیعګانو وروڼه نه جوړوئ. شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی؟ شیعګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابوبکر صدیق واغست، نو په دې زمونږ او د هغې جګړه ده. نو زما ورسره جګړه نه کوم، او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان ووایئ چې کوم سړی په کور کې خپلې ښځې سره فیصله نشي کولی، خپل زوی سره نشي کولی، خپل لور سره نشي کولی، هغه دا حق لري چې نن نه 1400 کاله وروستو د صحابو فیصلې وکړي. هلکه خوار شي ستا ښځه یې رڼه ګډه ده ټوله ورځ بار ګرځي،
پاغه باندې د صاحب قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشي کوله. ته نن نسور لسو کال رستو لاړې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصله تکه داغه د فیصله حق د چا دی؟ سردار کونین فرمای انما انا لکم مثل الوالد لولده. اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچوي. نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی داغه د فیصله حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی؟ ٹھیک ده. صحابه منځ کې کڅ اختلاف پېښ شوی هم وو نو هغه حق د فیصله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه حق د فیصله ستاسو زمانه دی. پاتې شو دا چې خلافت د حضور علیه الصلاۃ والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفه به حضرت علی وي. چرته وصیت د پیغمبر نشته. پیغمبر دا شی په قوم پرېښو چې ما نه رستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر. تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو. انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ هغه وروره داسې امیر نه و. مونږ دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علي ته اډو څه پرې نه خوا. ځکه مونږ خو په دې قهر د شنډه خرونه یو ډنډ کې ټغېږو که نه. مونږ خو دا خیال دی چې راته ښکاري چې دا د پاکستان خزانه وه دی چې پې وزیر شو د هر څه یوړه مونږ یې پرېښو په ډاګه. هلته خلافت د ابوبکر څنګه و؟ نن ته بیعت شو او مازدیګر له څادرې په اوږه اچولې دي بازار ته. نو د روژې متعلق څه ضروري خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روژه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض دی. د روژې متعلق هم قرآن کریم کې د الله حکم دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. چا باندې چې د روژې میاشت راشي او د اهل د روژې وي نو د روژه ونیسي. نو د روژې میاشت را روانه ده. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د صحیح روژې نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمائی چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شوي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه یوازې په تاسو نه ده فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نه واله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي کمرې هم نیسي نو بیا ولې دا امتحان پہ باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجه وي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پې وکړي. پته ورته نه چې دی په دې تعلیم کې قابل دی او که نه دی نو امتحان ورته کېږي پرچه لاس کې ورکړي چې بھئی دا مضمون ولیکه. نو د الله متعلق دا ویل چې ده ته پته نشته نو دا خو ناممکنه ده. ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی. دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی دې اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دی اچو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې منې کېږم خو نه ورچو. چې اور ته ور واچولو نو دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام ورته راغی
نو ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدې. نو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ چا چې اچولی مغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بله د خوند خبره درته عرض کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو نو د معراج په شپه باندې سدرة المنتهی کې جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیه السلام چې په اور کې نمرود اچولی نو تا ورته ویلي چې امداد درکم. اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کېږي چې ستا نه کېږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کېږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روان یم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت دي راته وایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي؟ وی داسې بې اختیاره دی را ټوپ ولې کو. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خبره دا ده چې دا د نمرود وس کار نه و، نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کېږي لګیا دی. دا کولو والا بل دی. زما محبوب او معشوق دی، په دې خوشحالیږي چې زه اور کې وغورځېږم. نو چې زما معشوقه پې خوشحالیږي نو دا بې اختیاره مې ور ټوپ ځکه کو. ډاکټر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوه چې دی اور ته ور ټوپ کم او کنه سوچ مې کولو، او د عشق تقاضا دا ده چې سوچونه به نه کې بس وردانګې به. نو عزیزانو روجه چې دا الله ته څه په لاس ورځي نو مارز دا وکړو چې د محبوب امتحان په سړی چې دی د هغې دوه صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه چې دی به په د امتحان کې پاس شي او که پاس به نه شي، نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې په هغې امتحان دې دپاره کوي چې نورې دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بني آدم یئ او دعوه کوئ د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو هم انسانان یئ او ابراهیم علیه السلام هم انسان و. اغم دعوه د عشق کوله بې اختیاره اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مرۍ چاړه کېښوه چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د ده د عشق دنیا ته ښودو چې سبا ته دا ونه وی چې یا الله ما تا دپاره دا کړي او ما دا کړي او ما دا کړي. نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما دپاره کولو والا چې و هغه دا و لکه ابراهیم علیه. ما په کال کې یو ځل په تا روژه راوستې وه نو هم ټوپونه دی وان غرق شو. نن خو ډېره ګرمي ده، نن وږی ډېرې ما نن تږی ډېرې ما. په دې روژه کې یو دا خبرې ګورئ نن مې پېشمنۍ نه دی کړی او نن مې چې چای نه دي څکلي اوده پاتې شوم او بانګ را باندې وویو. ټوله ورځ که تاسو خیال وکړئ مونږ دا خبرې کوو دا به نه په خدای قسم چې دا روژه چې فرض شوه نو په هغه وخت کې غوښې چرته وې، دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وې. یو کدو به هغه به هم ډېر په مشکله پیدا کېد او چې پیدا به شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دی پرې کوي نری نری پرې کوي. یا جی دومره نری ولې پرې کوئ؟ وایي دومره نری ځکه پرې کوم چې یوازې زه نه یم چې لږه ښوروا پکې وکړو چې د ګاونډیانو ته هم لږه لږه ور. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاري به چې وه نو هغه به چې پاو شی و نو پکې دړی اوبه به وې. تالی چې و د هغه د لرګي جوړو نو هغه یو تالی دومره لویو چې څلورو کسو به اوچتولو. څلور کسئ چې اوچتئ اندازه وکئ د دې نیم جومات عمره تالی به وي نو هله به څلور کسه اوچت. نو دا دومره لوی تالی دې دپاره جوړ کړی و چې مونږ چې روټۍ خورو هسې نه چې چېرته غلام یا مریی یا مزدور دا رانه بار پاتې نه شي چې هم په دې تالي کې روټۍ و. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې یوازې به روټۍ نه خوړه، څومره ملګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالي کې د دواړو کونو بادشاه دی او په روټۍ ورسره مریونه او خادمان ناست. نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کېنئ یا ډرایور ځان سره په روټۍ کېنئ یا خدمتګار ځان توبه استغفار. او بیا لا چې خان نوابي په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غرقوي نه.
په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وورېدې، شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدلې. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه، اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری، کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به ګډېدا او سړو به تماشا کوله، اوس سړی ګډېږي او خزه تماشا کوي. په شرمونو دا عمل کو شرمېږه چې شرمېدلې به څه شرمي. په خوا به خزه ګډېدا او سړی به تماشې ته ناست. کم سړی به چې خزه ته چیلم ډکوله بړواګان به ورته وي، او یا بړواګانو ته به چیلم ډکولو، مونږ باغی پورې خندل چې او بې غیرته ته څنګه پښتون ځان ته وي. خدای دې بې خباثه ته بړواګانو ته چیلم ډکې. مونږ هلکوالي زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼلی. اوس ټول ملک ګډېږي، هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو، لږ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دې نه شرمېږو که نه مونږ ته ټولو نه زیات. تاسو وکته بله ورځ د قوم ګډه، بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډېږي. نو چې د کوم ملک پارلیمنٹ کنجر وي، دا هغه ملک انجام بڅوي او دا هغه ملک حال بڅوي. تاسو به نورې د ځان تماشې کوئ. نو عرض مې دا و چې روجه په دې ملک کې هم غریبو ته راغلې ده، سرمایدار روجې نه نیسي. پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و، چا نه پیژندو، او زر دی چې بیا به ناشنا شي، څوک به نه پیژني. فتوبى للغرباء، خوشحالی دی وی د غریبانو خلقو د پاره. خو زه د پاکستان غریبانم چې دی په دې حدیث لاندې نه ګڼم. پاکستان غریبان دي، خدای په خړ سیلاب یوړي. څومره ډمتوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی، دومره د سرمایه‌دارو نه دی. تاسو ورشئ کابل ته مازیګر ټایم کې وګورئ، کل هم به پکې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا به ګورئ. د ورځې به پالشونه کوي، د ورځې به مزدورۍ کوي، او مازیګر کې به سینما کې ګورئ. نو عرض مې دا و عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کېږي چې صافت لاندې به راځي. اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به پې نازله. بار تقدیر روجا الله فرض کړی دې دپاره ده چې دنیا ته وښی، بیا خاص کر ملائکو ته وښی چې تاسو وګورئ. دا تاسو ویلیو چې بنی آدم مه پیدا کوه، دوی به څه چل کوي؟ پردی وینې به تویئ، پردی کورونه به ورانئ. مونږ ډېر یو ستا عبادت دپاره. اوس وګورئ زما په بندګانو زما امتحان دی. سهار نه تر ماښامه پورې 14 غنټې ما دپاره لوږه او تنده تېروي که نه تېروي؟ نو ستاسو په روژه باندې به الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي، په تاسو به فخر کوي. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ جنت ته چې خلق ننوځي، یو دروازه ده، د هغې ریان نامه ده. ریان دروازه به خاص کر روجهدارو ته آواز کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته ننوځئ. نو زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلي او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام له مو مړه نه کېږي. ملایانې د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دوکانونو باندې لوښي ورته پرېښي چې ملایي، دا غوړې ښورواګانې، خوار نه خوار او غریب نه غریب سړي تم الله تعالی پېشمني کې پراټې نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روجې میاشت وه او د اړ په شکال ورځې صحابه روجې م نیولې وې او جنګ م کول، او داسې روجه یې نیولې وه چې ماښام نور څه د خوراک نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وه، نیمه تا وخوړه او نیمه ما وخوړه. په دې م روجه م نیولې او سبا له د بدر په میدان کې جنګ هم کوله. تاسو به څه کوئ؟ رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت دی ورته کړی، په عوض د کم طاعت دی ورته کړی، دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري. سهار او ماښام چې کوم نعمتونه ته خورې، د دې بدل کې دې کړي څه دي؟ بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې
نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې کم توان او طاقت دی چې الله تعالی تا ته نه دی درکړی